واخلې کریمان واخلې رنګ واخلې دا څه واخلې اے ماما جی ماما نه ځوان راته وایي جی زه خو ځوان یم ها اے شهزاده دلته خو سپي نشته که ولې نشته سپي د جي سپي نشته کوم ولې نشته دی کم دي سپي هو ته ولې دا نه دی ته ګوره دا چېرې څه کوې دې خوشه لکه دې خوشه دا څه خرڅې وږي خرڅې خو شلتانان خو الوچي خو خرماڼه څه خرڅې جي نه زه بنګړي خرڅوم دنداسه خرڅوم رانجه خرڅوم کریمان خرڅوم اوې که خوښه دي که نه نو طالب هم زه خشته کریم درکړم ښه ولا دا مخ په لږ سپین شي مړه ولې زه درته یو شعر وایم که نه وایي تورو جامو کې مخې لراله وا ډېر خیار تورو جامو کې مخې لراله خو چې دې تور مخې ته مې وکتل هر سره لوي شو زما داسې کسان ډېر خوښي ډېر ټوکماري دا جي زما خوړی دي او زه یې مامې یم شکر ده واده کړی دي او شکر ده ته نه الله ساتلی یم نو جي ما واده نه دی ما کله واده کړی دی ما کله واده کړی دی راتښتولې مې کړی دی تاسو را کوم دی جي تاسو خو مونږ پر خپل کلي کې پړومبي ضروري دی جي ماشاءالله اوس یې کو 400 کې ماشاءالله او روریان مې نشته شپږ خویندې مې بیا خو بس ټیک ده که نه شینالې روز مو نه مړه لګیا دا دونه ښکلې الله پاک راکړه که نه شینا ګوره دې کې ګوره ماله لپې مو ګوره شینا مینه ته کوم ځای ته کوم شعر راته یاد شو ملګري زه شاعر شوم وي ارته پنسي او تنګه غاړه د ملکي پرس یې چولې دي په غاړه او د ناوې کټ سره ولاړه او د شکال په سقا ګرمۍ کې 3 بوتلو پسې 3 ځله ولېږلم شینا اوس ته زه شعر ویم ووایه ورته مې ویلي ها زمونږ خو چې د مخامخ په دې لاره کې هغه سر ته یو سور ګیټ دی که نه نو هلته مونږ که راځی نه خور سره به مې میلو یو خبره ورته کوم ستا د پیلې خبره ورته کوم زما څه ده دا تاسو جي دې ته شئ دې ته شئ دا ته د تیس قابین دی دا ستا مامي ده که نه نه مړه وایي نو ولې زه تا ته څه وایم کېږي به که نه تاسو دې خوښه که نه چې تاسو شرمېږئ ولې خبره ده کوم دا د څونه وخت نه لږ صبر وکړه ګوره ستا د ښځې نښه ده خپل تجارت ځان کوي دا د څونه وخت نه چې دا بنګړي خرڅوې دا د شپږو کالو نه چې لسم مې کله پاسه که نه نه بنګړي خرڅوم ولې چې د مزدورۍ څوک شته نه او سوال کې مړې ښه ده په مزدورۍ کې شرم مرم نشته دی ښه کوه دغه شان دله سړي له بیا ګټې او به دا بیا خورې او ټې وله ګټه هېڅ شرم پکې نشته دا خوله دې بنده دا کړه لیونی دی چې لیونی دی دلې زه ولې نه جي، ګټم زما کور کې مور پلار هم شته او شپږ خویندې مې هم شته ښه زه هغوی له مزدوري کومه زه ټولو کې مشره یم یاره د سړي لورې ګوره دا ونه کې ښه د بې غیرتو بې غیرته دا دی دا کچه خبرې پرېږده دا خدای ظالمه ده که په لاره کوڅو کې څوک دا خبرې نه کوي ولې نه کوي دا د ژوند سره تړلې خبرې دي دا د یو ورځې سودا نه ده دا به چې کوم دی ښه پخه غلم دی دا کوم دی او دومره بیمانه انسان دی که نه چې ستا به په سوچ کې مړ یې کړي دا څه وې ډېر بېکار انسان دی جي ستاسو نوم څه دی زما نوم مه شرمېږه ووایه جي ووایه ورته مې ویلي دي زما نوم سپنا دی سپنا مامي سپنا مامي ګوره ما تا ته ویلو نه کله خو ونیول شا کېږي تا ته چې ما په سهار وي چېره خوب مې لیدو تورو جامو کې یو جینۍ مخې نه راغله د دې پلار به راپاسي او تا به ولي زما خوب به خدای مه کوه الله مه کوه دا ګوره داسې خبره نه ده ولې نه ده دا رښتې کولو کې ګوره ثواب دی ثواب دا راته ووایه د خدای مسلمان یې موږ سره چینس کې نه چې خو نه څکمه خو زه تاله یو کریم در کومه او قیمت یې هم ډېر کم دی کارخانې ته یې بوځم دا به دقه شان تور شي دا نه سپینېږي ما درته ویلې ده که نه دا مړه څه څه وې ما سره داسې کریمان دي چې 2 ورځې وموږي که نه شهزاده وایي چې لګې به پسې کور ته نه مړې ولې شته که نه ما سره شته که نه نه کریمان ته ضرورت نشته دی دا واخله نه که نه اوس لا نعلم نو تا ته څنګه وایم جیب کې مې د یوې روپۍ درک نه لګي پیسې واله واله ماما واله نه دو که نه واله مړه پیسې ورسه نشته دا پته ده خدای مسلمان الحمدلله بټوه مې ډکه ده خو داسې خبره داسې کچه کار مونږ چې ته کړی نه دی دا د زنانو کریمان دي مړه دا واخله ښځې لوړ ته ښځه شته دی به لوړي زما ښځې له ده څیز راکړه که نه چې بدرنګ یې کړي هغه ډېره زیاته ښکلې ده ډېره ښکلې ده ډېره زیاته داسې ښکلې ده چې ها بس داسې کار به وکړم چې لوکل کریم به درکړم هغه به یې بدرنګه کړي بله به ځان لوګي بس ټیک ده دا سپنا ډېره ډوکماره ښه زه ورته وایم سپنا مامي مامي دا واخله دا دواړه یو شی دي
خو دا کاپي ده او دا اوریجنل دي مالې زه پیسې کوم دې تور مخې له ورکړه چې دا مخ ونسي چې زما مخ الحمدلله ښځې دې واله ظالمانه ښځې ګوره تا خو مور او پلار هم د ښځې لپاره پرېښي دي واله ولا که نه او دا واخله ته یې واخله نه زما سپنا مامي بس ته زه مونږ ځو دا شانتي مامي ورته وایه ښځه بس په دې لاره لاړ شه او څومره کورونه چې دي که نه زموږ کور هم پکې مخې له درشي زموږ کره هم لاړ شه ښه نو سمرا ټایم خراب کو دا واخله څه خو رانه واخله که نه هېڅ هم نه نالو مړې مونږ پیسې کوو مونږ څه دغه خو نه ځه رانه واخله یا که نه خدایا پاکه نو څه د نه وایو که موږ کره لاړ شو د ده د ښځې سامان لګي هیله به ورکړي ځه وی سواني مرشه قیمې شي چا راغلی د راشه د تصویر د وروسته جوړې د لاندې شي اسې بل داسې ټایم خراب کو ښځه بس هلته سپي دي ځه تپوس خو تا مونږ نه کړی هلته سپي دي ځه به ځه زما د خوله ماته شي ما تاسو ته تپوس وکړه چې دلته سپي شته او که نه واخلې بنګړي واخلې رانجې واخلې ګلداسه واخلې سپنا مامي خو ډېره تېزه وه ورته مې ویلي دي ته د خدای مسلمان دا خبرې خو پرېږده ښکلې خو ډېره وه خو اخره کې د بدماشۍ طریقې یاره جینا چې دا مې وکړه که نه او ستا ښځې سره په دویمه درېیمه ورځ درست دا به جنګو که نه جنګو به دواړه به ته تماشا خو یو خبره ته کوم په کولو او خالونو به پرېږدو بس ټیک ته بیخي مې خوښه ده ملګري ماته ته دې دستک ته وګوره مړه د خدای مسلمان سپنا مامي زر کوه او شکر دی چې نوم یې راته وښو ملګريه سپنا د فلمونو د جینکو نوم یې دی ملګري راځه کار له ځو او واپس چې راځو په خور مې زیرې کوم راځه سپنا مامي وی خره چې ما ته په تنګي کې پالشاله هوټل کې نوکري مې راوشوه او خره چې شینا نشتري ملګري شینا خو په خوراک هم ګران دی وی دا قسمت دی قسمت زما خور کر خو روزانه ته د قصاب سره جګړه کړي ګوره ورته ښه پوزه نشته پوزه څه شوه مورې بیا څه چلو شو پوزه راله چک ورکو د خدای مسلمانانو خبرې ته مې غوږ کړې تنګي ته تلو مشینه الشالار هوټل ته تلم د خدای مسلمان یو دونه اړبکې مې به کرونې وکنه مړه دومره مزې راکړه خو د خدای مسلمانه ما ته څه پته چې ته ما سره هم لاستې لکه موږ د اوس په پوزه وړلې بیا به راته خلکو دغه ویلې بونډې به راته ویلې بونډې تا ته ما نه دي ویلي چې یو ځای په کټ کې مسل دی خو چې تاسو سمدې سلو به به جوړوئ دا ستا کار دی وروره شیشه راوړه شیشه راوړه نیمه ده پوزه مې نیمه ده پوره ده ډېره مینه یم ده که نه بیا جګړه م کوي یاره شینا خو وای کنه دومره دړې وکړو که نه ما ویل کړي چاره نه بس نه ته صرف ما ته ده ووایه که نه خوبونه خو ګوره څه پکې داسې خوبونه چې د ریشانو خېږي څه پکې داسې خوبونه چې د قسطانو خېږي نه دا ته چې روزانه خوبونه یې نه کړی زما په ګوته باندې خوله ږدي او کله مې په سر باندې خوله ږدي نغسې ني هغه اوریجنل خوب دی دا پیکو دا تا ما ته کار کېږي خورکوریا اوس په ګورو ښه اوس زما اوس تا راله که نه اوس خو راله اوس خو یې دله نه پرېږدم مورې خدایه پاکه پروردګاره نو څه چلو شو خوب او ستا بل کار نه دا خبرې پرېږده شینا خپل واده مې په خوب کې لیده ظالمانه د شپې 2 بجې وي که نه ما ورته ویم یو جینۍ ښکلې شانتې راغله ګوره بعضې خوبونه رښتیا کېږي ویم یو جینۍ ښکلې شانتې راغله ملګریه او تورې جامې یې چولې وې خبرې ته خو مې غوږ کېده که نه ویم ما ته وایي چې زما په دې دنیا کې څوک هم نشته دی او ته مې دین په دنیا رورې نه مړه دقه ته داسې پیمانې خلا باندې چې خوب خو پوره ووایي مړه خو ته ښځه مې دا خاوند خو به دې پې کړو که نه هغه مور پې نه کو زه به سب پې کړم یا خانه خبره دې اوس پوره کړه شابه خوب دې لیدلی دی مورې د سړو خوب اکثر الټه خېږي دا به مري چې د خپل واده خوب کې لیدلی دا به مري ته به ویني بچي ما تا ته ووایي که د نیمې شپې خوب چې کوم سړی ویني هغه د ریشانو وي ما ته وګوره الټه خېږي الټه صبر وکړه ښځې درته څه ووایي صحیح درته ویل وایي داسې کار په دې دنیا کې زما څوک هم نشته دی ښه وایي ما سره نکاح وکوئ ما را واده کړه ولې خوړلي دي دې جنۍ پسې به زه ځم دا څوک وه یا غولخور انسانانو چې تعبیر ولا الټو باسي نو بیا به ته الټې ګوره خوب چې کلینې که نه
نو دا به عالم ته وایي چې صحیح تعبیر راله درکړي د ده مخکې چې ووایې نو الټه تعبیر بس ټیک شو ما درله تعبیر درکړو ته به مرې ماړه ما د شپې 2 بجې چې راپاڅېدم او 10 چارهدام مې وکړو او تعبیر مې ولي وکړ اګر ستاسو نه علاوه ګوره ما ما درته ویلي که نه چې د کېږدي ته د واده په نه، مورې. خوب کې به ودونه ویني مورې خوب ځکه الټه خېږي که نه هغه ده چې ما لستن والې وه هغه ما سره تسبیح وي ما خوب لیدو ما سره تسبیح او غټه غټه ګیره مې پرېښي او چې سهار راپاڅېم تبه مې ونه ده راله بیا ستن واله نو ما نه څه شی سا شو دا خوب الټه خېږي وی بینې او ما ورته ویلي دي چاته یې ویلي چاته مې هم نه دي ویلي یا خدایه تاسو خو د ما د دې کور داسې راجوړه جوړه کړې ده پاسه کار لزو پاسه چاته وې چاته وې تاسو وایي که نه نه سمځه هې د خدای مسلمانه ګازري وباسو ګازري ملک صاحب سوال جواب کړی د سیند په غاړه به ګازري وباسو ګازري به هم پر ملګري یم ماما ورته مې ویلي دي ګوره خور یو خبره ته کوم ګوره دا زوی دې ګوره پېږه ګوره ښه نو ما ته پې نه کړه نو دی به څه پې کړم ته په سپینه ګیره شې ته پېږې هر څوک د ښځم نه درکوي څوک د ښځم نه درکوي ځانې مې ستا په پېغور څه کار شه ښځه وله ښکلې ښځه وکړه ما ځه مړې خور دې ونه وکړه ځه ساله چا درکوله دا د اوښانو دا ناظم دی رانه بس مور دا خوله دې سمه خوځوخه ګنې مور دې اوس به درته څه ویلي هېلې ته سپک نظر مه کوه مور هغه کمرې کې ودره د خدای خاطر خبره درته کومه ما ته مې مور یو خبره کړې ده که نه اوس په دې انشاءالله تعالی ویم ورته بیا څه چل شوی دی نه خبره وکړې ما ورته ویل د دې ښځې او ما یې د خواښې د خیال ساته ما ته دې پته ده څه ویلي دي ما ته ویلې نیمه موته چې مړه کوم ما موټه فلمونه جوړوي رب العالمین دې در سره پیشي دا مور بشره ښځه سپین سرې موږ د هغې خدمت کوو د خدای خاطر وکړه دې زوی له ګوره صحیح تربیت ورکړه بس دې که نه بس دې که نه دا خدای ظالم دی د ګاونډ دا خلک دې په مین په سر باندې ودرول قرقوریا صحیح تربیت ستا نه دی شوی ما ته پته ده ته ګډوډې چې ته زمونږ کره پروت یې که نه ظالمه څوک چې د خور کره لاړ شي نو 2-3 شپې وکړي ورېږه ښه اوس درته زه یو اسان مثال درته وایم وایي خدایه د خور کره مې مېلمه کې خو کوربه نه ما نه هېر شو ته زما خبرې ته غوږ کېږده ته د 2 کالو وې چې ته د پلار نه پاتې شوې ته دې ماما لوی کړې دا خو ورته مو وایه په ده باندې مړی نو ماړې راګیایې دا غواګانې چې راغلي دی د چا دی دا زما د داجي نه وي نو په یو ماسته به خرڅول نو زه خو الله پاک لوی کړم ده خو نه یم زه خو الله پاک غټ کړی ویم د دې ماما دې را باندې لاس و که د ده را باندې لاس نو یا به چې ته نشی وي او یا به چې ته خوشې دا تشې ځکه خو ګډ وړم یم که نه چې د ده را باندې لاس دی دا ځان له ګډ وړ دی نو په ما یې لاس یې کوم ګډ وړ خورې د دې واده نه پس مې اوس مې لاس واغېسته که نه نو ما ته پته لګي دی به کوم ځای کې ګرځي دی به چرسانو پوډریانو سره ګرځي دی به ټوله ورځ به تماشو پسې ګرځي ما ته معلوم یې نه ولې وپره خدای مه کړه د ګل په شان دې ښځې د رانه به بارم ونځي ولې خیر دا کومه کارنامه یې کړې ده دا تی چې د لاس سره ونیوې او روې ته کړې دا د سړیتوب کار چې کوي ته ښځه یې تا به له په وخت واده کړو خبره درته کوم ما ورته ویلي څه دې ورته ویلي په ما ډېر بد لګي زوی نه دی که نه نو هسې مې ورته ویلې هسې بېڅه مې ورته ویلې نو داسې وایه که نه مرض دې کراله یا مرض دې کراله تا سره خو نه ځم قرقوریا یا به ته مخکې ځې یا به زه وروسته ځم ښځه کار څوک مخکې ځي ځان سره یو ښکلې بورې ګازرې م روړئ ګازرې به روړو خو یو خبره ته کومه خورې ګوره ته به د ګازرو حلوا نه پخې ښه ته چې کله د ګازرو حلوا پخه کوې کې خوند هم نشي شربت دې سازئ مړه دا خلک ټینګه حلوا پخوي زه د شربت سازم دا داسې کار وکړي چې له سوټې غونډې کو بیا پکې ترکاري مې پخه کوي د لاس تو نه خوري مړې ولې ته چې دا چلونه کوو نه نه د خپل ملک باندې ما مه کوه یو خبره ته کوم دی خوشاونده زیاته دی داسې کار ستا د لاس حلوا زما ډېره خوښه ده خو ګوره یو خبره ته کوم کورني پیا پراته دي حلوا کې چې څومره ډېر پیا چې کړه نو مزه کوي ولې دا ستا د پلار دی غواګانې زمونږ چپ دي شه ماما داسې کار وکړه ځان سره له ښکلې سوچې غوړي مې روړه نو ښکلې حلوا به درله پخه کړه راشه خو ته ولې ماما ښځه کښېنه راځه بس کلیشې ډېره مه کوه راځه دوی دواړه پرېږده راځه ګورې دا نه دی والله هلته داسې عجیبه خبرې کوي تا پسې هم کوي او دې پسې هم کوي او ما پسې هم کوي هغه مالک ته چې کوم دی زمونږ کمیس او پرتوګ دواړه وباسي که نه د ده چې څنګه مخ ته داسې زړه م تور ګرځېدلی ته دا نور دی خبره مه کوي شکر دا وګوره خیال لري ورته مورې دا چې ګډوډ کړی دی تا ګډوډ کړی دی ښه زه به د ده دپاره دواګانې کوم یم یا الله قرقورې
ګډ سم کې مړه ورته مې ویلي دي منډو اوس به دې بیا وبخي که نه خلک د پاکستان په باچا پسې لګیا وي که دې ما پسې خبرې کې ما پورې کلي نه ځه نو بس دا تاسو پایا څه ځه تاسو پایا څه ځه زه لاړم مورې دا یوه خبره مې واوره دا لږ ور تا ډېر پنالت که پېښ شې که نه ما پسې باندې پنالت کو ولې دې پنالت نه که خو چې تی لیدلې نو نه ماته مور وي او نه هغه ته ماما وي بس پهله ستاسو د سیمینې وي چې اوس ما بدنامې ها ستا دا چیچړه مورې چې لیدلې ده که نه خو یا د هغې نه تابېږي او یا د تا نه تابېږي او تا ځان ته کېدل چې زما مور له پېښونو کې زړې جرابې لا خو الله وای په پیشن باندې مړه ښځې په پیشن په دغه میکاپونو دې بسو لګوله زما زوی دې تباه او برباد ستا زوی سره دي څه بله ده چې ته خو زړه ښځه ته خو اوس هم میکفې کې کښېنه غلې نو زه زړه ویم زړه زه کې یم که نه چې الحمدلله زلمې زوی مې دی زه ځان ته پېغله خو نه ویم خو کم از کم ستا غوندې پېغلې د خپلې خپې پورې راکاږم دا یا کښېنه غلې حیا چې حیا ستا په شان د ښځو کولی که نه نو اوس به دا پاکستان نه و کښېنه غلې 15 کاله شو چې خاوند مې مړ دی الحمدلله پردي نارینه ته مې پورته هم نه دي کتلې ستا په شان نه یم بنگڑی واخلے دنداسی واخلے کریمان واخلے بنگڑی واخلے کریمان واخلے دنداسی واخلے بنگڑی واخلے کریمان واخلے دنداسی واخلے لپسٹک واخلے رانج واخلے بنگڑی واخلے کریمان واخلے دنداسی واخلے مورې نه مې دا زړه داسې خفه دی دا ولې وې لورې همداسې تعویذګر ته نه دي معلوم چې داسې پې څه وکړم چې د ټول کور مشره زه شم یا بچې ما خو دا تور سر په دې کوډو بي سرو کې سپین کو ما ته خو ډېر څه تعویذګر معلوم دي خو خبره دا ده چې کورنۍ ټوټکه دا ده چې بس هر چا سره خوله واخه هر یو ته سپک ګوره دې کور مالک او په کال کې دننه تش خدای دې تباه او برباد کړه چې بچی دې مړ شوي دي نو سپی هم نه راکې خو ما له دې هم طریقه راځي ستا بچی هم تورو که نه او د شینا دا خواښ هم توره ده د بچي په ځای به راته دا مخې ته ودروم بس دا سټه په خپله به ماله پی راکړې تا خدای تباه کړه تا خو ما لړستلې کړه چې کوم د مطلب څاروي وو خو رانیسه شو او ګنده یې ماله پرېښودې وي دا ستا شوه ما ویل چې سپک نظر بده خبره ده مشران دي رانه که نه نه خوارې داسې مشرانو سره به هم داسې مشرانو ته سپک نظر ګوره رکوه تا له چې بېزتي کړي ما باندې سم هور ګل کړي خو ګوره هغوی د مور له څنګه بېزتي کړي ته دې زما بدله له پی نه ورکې نور کله به یې پوره 15 کیلو پی راکول اوس رانه څه په زورونو باندې 3 کیلو پی وباسم ورکه زه د شینا د خواښې سره خبره کوم که چې ته غاړه یې کېښوده مس نه شینا مې پرېږدي ډېر مې خوښ دی نه مړې شینا دې مخ ته ګوره او تا پرېښودو ته ګوره دا خله دې لور ته خو نصیحت کې ناست دی او ولې نه بس څه کې د مور خو دقه کار دی نو پیم تا سره مې یو سلا کوله غوا دې ولشله غوا مې ولشله خو پی به یې مخکې 15 کیلو راکول اوس 3 کیلو 4 کیلو تا سره مې یو سلا کوله د څه سله زما دا سره غوا نه ده د دې بچی مړ شوي دي پوه شوې نو دې ته چې اوس زه کښېنم دا پی نه راکوي نو چې هغه بچي هغه رنګ ته مې کتلي او ستا دې رنګ ته مې وکتل نو مې تیاره زما د غوا بچي ښکاري مې مخې ته ورته ودرېږه دا پی به راکوي بل زما دا مور دومره سپکه ده نو څه چلو شي دا خوراک څښاک چې زما په کور کې کېږي زما د غوا مخې ته ودرېده یو پوټې وسټله نو څه چلو شو بس ته غواړې دا دې اوس لاسونو کې زور نشته لشلې نه شي نو دا بچي باره کې زه بېدله شم خو دې نه له ما 15 روپۍ وانخېستو نو بیا وایه ښه ولې څه کوې رګونه ولشلې نه مړې لاسو کې دې زور نشته ته د هغې نه پی نه شي وباسلی داسې چلو که که نه چې زما په دې سلا باندې پوټې داسې مشوره خپلو کې وکړې مشوره کو که نه د دې لاسو کې زور ځکه نشته وګوره تیار د چرګانو خپې دي داسې حساب دی ته کښېنه زه دله روټۍ وړم او ته ورشه هغه پې دې ولشم خبره واوره تا خو د مور ګوره د خوراک رنده ته جوړه کړه خو هغه هلکانو له ګوره پکې 2-3 پوټې پرېږده دا خو وخوري او نیمه ګنټه پس تېري ما نه ده خوړلې خبره ته وایه بیا څه دی ستا دا ورور دا زوی خو کله
کله کلیجي راوړې کله چرګوټې راوړې ته چې خو خوراکونه کوي که نه خو ته دې کې هم ښه نه شوې دغه اوچټانټې خیر دا ولې دی د مطلب خبره دې وکړه زه دې خپل غیرت اوچه کړی یم پوه شوې غیرت اوچه کړې ها که ته غیرتي ښځه وي نو ستا زوی به لور راته ستا په شان بې غیرته نه یم چې د زوم کار راغلی پوه شوې او دلته کې پرتې خو ځکه نه خپل میراث کور کې کښېنه راغلی وي خو په درناوي دې زما لور کړې وه مور دا پتون مې دلو چې لږ خپل کې د زوم او ته کېنه روټۍ بشه روټۍ ول راواله خبره واره خیر د خوروا ولا راواله هغې کې به ځان ته ماته کي پوه شوې غاښونه هم نشته زه روټۍ ول وروړم پرېږدي را مړې کړه نو تا خو راته وې خوروا پکې مه کوه نو هغې کې ما خوروا کړې ما خو اوچ سلکو استغفار خدایه پاکه نو ته به څه د دې کوره لاړه شي ته په سرو ډزو کې هم د دې ځای نه نه ځې